دې غټ تاون چا په ژوند کې نه دی داسې نه دی کړی. دا د المروان چې دی نو اولنی پیر و چې داسې تاون یې وکړو. نور داسې یو ټیم یو بوجۍ داسې معمولي تاون چې دی نو ملګري د هغه څه خو ملاقات نه دی شوی. په دې بینر مې د هغه دا تصویر ولده نو انشاءالله د هغه دپاره خو موږ مسلسل دعاګانې کوو چې داسې نیک او صالح خلک په دې معاشره کې الله یې د هغوی عمر چې دی نو دراز کړي او الله دې په علم او عمر او ادرکونو کې په عمل کې برکت واچوي. د یو داسې ځای انتخاب وکړو چې هغوی ته ضرورت او تکلیف و د ماشومانو په حواله سره د مدرسې د ضرورتو په حواله سره چې هغې کې بار طلبا پاتې کېږي او دا علما کرام ولاړ دي طلبا ولاړ دي. انشاءالله موږ دوی ته دا یقین دهاني کوو چې د حاجي عبدالوهاب صاحب او زموږ د علما کرامو په سرپرستۍ کې چې کوم المروان فاونډیشن کوم خدمات شروع کړي دي نو انشاءالله دا به د پاکستان ګوټ ته زه د ملک او د ضلع خبره نه کومه، دا به الحمدلله د دې ملک ګوټ ته هرې مدرسې ته هر جومات ته هر غریب ته هرې کونډې ته انشاءالله هغوی ته به د دوی خدمات رسي او ستاسو په دعاګانو به کېږي، ستاسو په مرسته او ملګرتیا به هم کېږي. خلک په مستحقینو باندې ځان ناغرضه کوي. د حاجي عبدالوهاب صاحب په نوټس کې موږ دا راولو چې دا د هغې خوش قسمتي ده چې په معاشره کې الله تعالی تاسو له په ټیم ورک کې داسې خلک درکړي دي چې هغې کله مستحقین ولیده نو په ځای د دې باندې چې هغه ځان ناغرضه کړي بلکې هغې ځان ته رانږدې کړو، د هغې فریاد یې واورېدو، د هغې فریاد یې مخ په وړاندې باندې ویوړو او نن چې کوم نو هغه طالب علمان ته چې کله هم دا وویلی شو چې یاره بچی چې کله تاسو ته سکول نه راشئ نو بیا به څه وخت تاسو د غرمې د روټۍ دپاره بهر ته نه وځئ، د چا دروازه به نه ټکوئ. نو هغه ډېر تر تازه او خوشحاله و. فخر دیر الله 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 د کونډو او د برو سره ډېر همدردي رب دې ورکړي دې بدلې ډېر اجرونه خوشحالي د کونډو او د برو سره ډېر همدردي رب دې ورکړي دې بدلې ډېر اجرونه خوشحالي دوی کوي د یتیمانو سره مرسته او سیالي وران حاجي عبدالوهاب صاحب له دې رب ورکړي ځواني. الله 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 د کونډو او د برو سره ډېر همدردي رب دې ورکړي دې بدلې ډېر اجرونه خوشحالي د کونډو او د برو سره ډېر همدردي رب دې ورکړي دې بدلې ډېر اجرونه خوشحالي دوی کوي د یتیمانو سره مرسته او سیالي وران حاجي عبدالوهاب صاحب له دې رب ورکړي ځواني. بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پښتو په درجات او رومان تاسو سره کړی لوړ دیر ولې علاقه د خزانه کې یو دا وخت تاسو وګورئ چې المروان ویلفیر فاونډیشن چې کمپانی د چیرمن د حاجي عبدالوهاب صاحب چې کوم اکټیویټیز دي ماشاءالله جماعتونو حواله سره مدرسو حواله سره د کونډو یتیمانو حواله سره ډېر لوی خدمات دي. نن موږ یو هڅه وکړه دارالاسلام چې کومه یو مدرسه ده په حواله خزانه کې نو هغې ته موږ پور پیکج راوړه. د دې مدرسې یو دوه ماشومانو توره شپه وه د یو خان نواب دروازې ته ولاړو مال څه کوئ وایي وظیفه راغونډو توره شپه و باران هم غالبا ورېدو ما زه انشاءالله ودرېږو در سره حاجي عبدالوهاب صاحب ته مو وویل نو لبیک یې وکړو ماشاءالله پور پیکج یې راولېږو موږ انتهایي مشکور یو او ممنون یو. نو دا وخت را سره چې کوم مولوي صاحب قاري صاحبان د هغو سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو ښه صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. تاسو دې مدرسه کې او جی ښه تاسو سره څومره تعداد دی؟ دلته زموږ سره تقریبا 115 طالب علمان دي او 9 استادان دي. 9 استادان. دا ماشومان چې کوم دي قاري صاحبان دا لوکل دي که نه؟ نه زموږ سره د 115 چې کوم دي دا مسافر دي دلته زموږ سره مقیم دي. لوکل چې کوم هغه بیا زموږ سره ماسپښین نه 2 کلاسې نو هغه ځي راځي او دا ټول تقریبا چې دی نو دغه چتراله پورې دیرباله باجوړ سوات شیرګل چارسده دې مختلفو علاقو دي.
ما به ولیدل نو یو خان نواب درشل ته ولاړو وظیفې یې راغونډوله تاسو سره څوک نه ودرېږي جی دا خو دلته چې مونږ یو دی وړو ته سبق وایو مونږ هم ډېر زیات خفه کېږو چې په دې ګیټ باندې وځي د وظیفې لپاره ځي خو زمونږ مجبوري دا ده چې په کور کې 15